السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده، وایي کوم پلار چې خپل اولادونه پسې اخیستي وي نو دغه پلار حق لري که نه لري؟ محترمه حضرت ابي درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی واده ته راغی، باره یې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راغی، ویل یا رسول الله زه ښځه لرم او زما مور وایي چې طلاق یې کړه، نو زه څه وکړم؟ وایي فقال ابو درداء رضی الله تعالی عنه وویل چې سمعتو، ما اورېدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه چې ویلي الوالد اوسط ابواب الجنت، والد که هغه مور وي که پلار وي دا هغه مابیني دروازه د جنت ده. فإن شئت که دې خوښ یي فاضع ذلک الباب، که دې خوښ یي دغه دروازه ضایع کړه او احفظه یا یې حفاظت وکړه. نو په دوه روایت راغلی دي، یو روایت کې دا راغلی چې راغی ول زما مور ما ته وایي طلاق یې کړه، په بل روایت کې راغلی چې زما پلار، چې امام ترمذي په ترمذي شریف کې هغه وایي چې د روایت کې داسې راغلی چې زما پلار ما ته وویله. نو محترمه خلاصه د خبرې دا سوه چې مور پلار هغه څوک دي که ملامت وي هم نه دي ملامت، نو باید اولاد تر هغه اندازې پورې کوشش وکړي چې دوی خوشحاله کړي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې دی وایي ما ښځه درلوشته، ډېر محبت مې ورسره درلوشتی. عمر رضی الله تعالی عنه راته وویله چې خپل ښځه طلاق کړه چې د پلار و، وایي ما منع وکړه، بیا راغلو عمر رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته دا قصه ذکر کړه، وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل چې طلقها، طلاق یې کړه. چې دا حدیث شریف ابو داود شریف، ترمذي شریف، نسائی، ابن ماجه او ابن حبان دا ټول روایت کړی دی. نو محترمه پلار هغه څوک دی چې د مور پلار په خدمت سره د سړي عمر زیاتیږي، د مور پلار په خدمت سره د سړي رزق و روزي کې پراخي ولیږي، د مور پلار په خدمت سره رزق به د ناګمانه ځایه درته را روان وي. ځکه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایله من سره ان یمد له فی عمره، که څوک خوشحاله وي چې د ده عمر اوږد کړي الله جل جلاله، عمر یې د برکته ډک کړي، ویزاد فی رزقه، د ده رزق دنیا او مال زیات سي، فلیبر والدیه، نو دی د خپل د مور پلار سره د نیکي کوي، ولیصل رحمه، خپل د قریبانو سره د صلې رحمي کوي، نو دغه شان به الله جل جلاله ورکړي، عمر به اوږد وي، رزق و روزي به پراخه سي او الله جل جلاله به هم ورڅخه راضي وي. نو محترمه فقهای کرام مسله یې ږدي، وایي که پلار کافر و د کفارو سره په ډله کې راغی پر تا یې حمله کول، وایي د خپل پلار دی دا مجاهد نه وژني، وایي بل مجاهد ته دې په لاس ورکړي چې هغه یې مړ کړي، حتی که پلار زوی قتل کړي دا پلار پر دې زوی نه قصاصېږي. وایي ځکه فقهای کرام هدایه او دغه رقم رد المحتار کې علامه شامي، بحر الرائق کې علامه ابن نجیم دا ټول لیکي، وایي د پلار احترام د احترام په خاطر باندې نه پر قصاصېږي. نو محترمه عزت یې وکړه چې څونه دې وس کار کوي خوشحاله یې که په یو رقم. نو صحابه کرامو مخکیني اسلاف خوا د ښځې یې لکولې د مور پلار په خاطر. نو که موږ داسې وکړو چې مور پلار د ښځې په خاطر یې لکو، نو بیا به په ورځ د قیامت دا د جنت دروازه را څخه ضایع وي، بیا به د جنت تمنا هم نه کوو. الله پاک دې موږ ته عمل را په نصیب کړي. صحیح الترغیب والترهیب حدیث رقم 2450 یا 2480 پورې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.